کوربوینا کوونکي سلامونه ټولو ته نن واړو چې پر دوداسي اصطلاحاتو لږ ژور وخیږو چې ډیر اوریدل کیږي خو فکر کوم اکثره خلک یې یعنی په توپیر سم نه پوهیږي متخصص وینا کوونکي هو سوشلیزم او کمونیزم ډیر عام دي خو ډیر غلط فهم شوي هم دي بالکل سوشلیزم او کمیونیزم زمونږ سره ځینې سرچینې هم شته زه یوټیوب ویډیوګانې دي سم مقالې دي چې د سیاسي نظریاتو او تاریخ په اړه دي نو زمونږ هڅه دا ده چې نن یې لکه اصلي توپیرونه روښنا کړو او دا هم وګورو چې زموږ په شرایطو کې یعنی د پښتنو په سیاسي تاریخ کې دا څنګه مطرح شوی دي دیرشه نو راځي له بیخي اساساتو یې پیل وکړو یو یوټیوب سرچینه وایي چې سوشلیزم له سوسایټي یعنی توړنې او کمیونیزم له کمیون یعنی ګډون یا توړنې څخه اخیستل شوی هو دواړه اصطلاحات په 19مې پیړۍ کې را پیدا شو اساساً د صنعتي انقلاب او هغه وخت د اقتصادي نابرابریو په جواب کې او بناستیزی فکری همدادي چې د تولید وسایل فابریکې زمیدې دا شان باید د ټولنې په لاس کې وي نه د یو څو کسانو بالکل یعنی اشتراکي ملکیت خو جالب دا دی لکه څنګه چې سرچینه وایي په پیل کې خپل مارکس او انګلز هم کله دا نوم کله هغه یو تقریبا یو د بل پر ځای کارول کوربوینا کوونکي نو بیا دا پرکونلز کومه شو ګوري ورسته بیا مارکس په خپل یو ډیر مهم کتاب کې د ګوتا پروګرام نقدونه مویږي دا خبره نور هم روښانه کړه هغه ویل چې کمیونیزم دوه پړاوونه لري یو یې ټیټ پړاو چې ورسته ډیرو خلکو ورته سوشلیزم ویل او بل یې خو لوړ پړاو یعنی اصلي کمیونیزم نو سوشلیزم لومړی پړاو شو هو انتقالي پړاو په دې پړاو کې کس هم د تولید وسایل اشتراکي کیږي خو بیا هم د پخوانی یعنی سرمایداري نظام زین اغیزې یا نشه پاتې وي د مثال په توګه مثلا خلک لا هم د خپل کار په اندازه مسلخلي دا ته برجوه هم ویل کیږي نه د خپل اړتیانو په اساس او د کار ویشن پاتې وي لکه د ذهني او فزیکی کار ترمنځ فرق کوربوینا کوننکا او هغه د پرولټاریا ډیکټاتوري خبره دا هم په همې پړاو کې راځي متخصص وینا کوننکا هو دا هم په همې ټیټ پړاو یا سوشلیزم پورې اغه لري خو د ډیره مهمه ده چې په وشو دا د مارکس په نظر د اکثریت کارګری طبقی واکمنی ده چې د پخوانی استثمار کی ونکی لشکۍ یعنی سرمایداری طبقی مخنیسی کوربوینا کوننکا یعنی هغه استبدادي رژیم نه دی چې معمولا نیای خلق تصور کوي نه لږ تر لږ د مارکس په نظریه کې نه دا د اکثریت حکومت دی د لګي کیو د بیا واکمنېدو د مخنیوي لپاره ډیر خشاوي وضاحتو نو هغه لور پړاو یعنی کمیونیزم بیا څه شي ده لور پړاو یا کمیونیزم هغه ورستی هدف یا ایډیال ده په دې نظریه کې دولت نور لمنځه چی دولت لمنځه جی هو ځکه چې طبقه مور نه وي ټولنه به بې طبقي وي او سرچینه به د هر چا د وړیات له مخې ترې اخیستل کیږي او هر چا ته د هغه د اړیات له مخې ورتل کیږي له هر چا څخه د هغې د وړتیا له مخې هر چا ته د هغې د اړیا له مخې دا شعار دی کوربوینا کوننکی دا خو ډیر یعنی ایډیل حالت شکاری متخصص وینا کوننکی بالکل دا یو ایډیل دی چې تر اوس په هیڅ ځای کې به بشپړه دوران ندی پلی شوی کوربوینا کوننکی دا خو نظریه تو پیری نشول خو په عملی سیاست کې هم فرق شته سمدا ځکه چې ذهني ځانانه سوشلیستان بولی خو کمیونستان نه متخصص وینا کوننکی هو حتمن یو ډیر ملوی عملی فرق دا دی چې تاریخي کمیونسټي ګوندې نه اکثره په انقلاب باور لري یعنی د موجوده دولت په زور نسکورول او بیا د خپل نظام قائمول کوربوینا کوننکی او سوشلیستان ګورته ډیری سوشلیستان په ځانګړی سوخه چې سوشل ډیموکراټون بلل کیږي لکه په یوټیوب سرچینه کې چې د برنسټاین او کاوټسکی نمونه اخیستل شوی هغوی بیا فکر کوي چې کمونیز بدلون او عدالت د موجوده نظام د نه هم راتلی شي یعنی د اصلاحاتو لاره د پارلمان او ټاکنو لاره بالکل د پارلماني اصلاحاتو او دیموکراتیکي پروسسو لاره نو لنډه دا شو چې هر کمونیست ځان سوشلیست هم ګڼي ځکه هغوی سوشلیزم د کمونیزم لومړی پړاو بولي خو هر سوشلیست بیا کمیونیست نه وي هو
ډېر سوشلیستان ځانونه کمونیستان نه ګڼي په ځانګړي ډول هغه چې په انقلاب باور نه لري. دا ډیره په زړه پورې شوه. اوس راځي لږ دیته چې دا مفکورې یعنی سوشلیزم او کمونیزم زمونږ په سیمه کې په ځانګړې توګه د پښتنو په تاریخي مبارزو کې اگر هنګر یادې شوي یا کارولې شوي دي. ځینې سرچینې په دې اړه څه وایي؟ یوه سرچینه عنوان یې دی انقلابي ملت پالنه او کمونیزم. په دې خبره ټینګار کوي چې د پښتنو رښتینی ملت پالي یا وطن پالي هغه وخت یعنی په پوره معنا کامیابه کیدای شي چې د طبقاتي مبارزې لیدلوري هم ورسره وي. طبقاتي مبارزه یعنی مارکسیسټي تحلیل؟ هو، خو د یوې سیاسي او ټولنیزې تیوري په طرح نه د مذهب په معنا. دلیل یې دا ورکوي چې دا ډول ملت پالي باید یوازې له بیروني استعمار څخه خلاصون نه وخاړي. سرچینه ورته افقي ظلم وایي. افقي ظلم بلکې په خپل ټولنه کې دننه چې کوم د شتمنو او غریبانو ترمنځ نابرابري او استثمار دی ورته عمودي ظلم وایي. داغه ختمول هم خپل هدف وګرځوي. کوربا ویناکن کو کی نو یعنی هم بیرونی دشمن هم داخلي نابرابري. متخصص ویناکن کو هو لکه سرچینه کې چې و پوښتنه شوې نیمکار سړی ولی وکي چې د پوره کار کولو مثبت امکان موجود وي. نو خبره دا ده چې بشپړ ازادي یا واځي له بیرونی اشغال څخه نه بلکې له داخلي اقتصادي ظلم څخه هم خلاصون دي. کوربا ویناکن کو دا خو ډیر د پاماور ټیکه دي. نوري سرچینې بیا د پښتونو مخصصو تاریخي مبارزو ته هم اشاره کوي. سمه ده لکه د باچا خان او خان شهید مبارزو ته. متخصص ویناکن کو هو دقیقاً سرچینه دغه مبارزو ته د بیرونی استعمار لومړی انګریز او بیا پنجابي استعمار پر وړاندې مقاومت د مهمو مثالونو په توګه ګوري. کوربا ویناکن کو او د ولاس وانډه پکې څنګه یادوي. متخصص ویناکن کو یو سرچینه دا ادعا هم کوي چې پښتونو اکثره جنگونه په میدان کې ندی بایلې وي بلکې د تنظیم د نشټوالي یا د مشتبه د غلط پریکړو لامل یې بایلې دي یعنی پړه تر ډیره پر مشرانو اچوي. او دا هم وایي چې ولستل ملاتړ کړي. متخصص وینا کنند کی هو وایي چې ولستل د خپل ملي تحریکونو ملاتړ کړي لکه په تاریخي انتخاباتو کې 1970 1940 او بیا ورسته په 2008 او 2013 کې هم. خو بیا زینو ګوندونو یا مشرانو د ولس له باور سره یعنی جفا کړي ده. البته دا د سرچینې خپل تحلیل دی. کوربا ویناکونن کی سمده یو بل سرچینه و د تاریخ پاڼې هغه بیا د پرمختګ غوښتنکو او ورسته پاتې ځواکونو ترمنځ د تاریخي مبارزې خبره کوي. دا څه معنی لري؟ متخصص ویناکونن کی هغه سرچینه دا تشریح کوي چې څنګه هغه ډلې چې د ټولنې پرمختګ سره مخالفت لري سرچینه ورته ارتجاعي وایي. کله چې په فکری یا عملی ډګر کې له پرمختګ غوښتنکو ډلو سره مقابله نشي کولای نو یو ډېر پخوانی تکتیک کاروي. کوربا ویناکونن کی هغه څه دی؟ متخصص ویناکونن کی هغه دا چې خپل مخالفین په مختلفو نامونو تورنوي ترڅو یې په ټولنه کې بدنام او غلی کړي لکه هغوی ته کمیونست، لادینا، کافر یا وطن فروش وایي. کوربا ویناکونن کی دا خو ډېرې پیژندل شوې خبرې دي. هو سرچینه د مثال په توګه باچا خان او خان شهید یادوي چې په خپل وخت کې په همداسې تورونو تورن شوی وو او سرچینه د ادعا هم کوي چې همدا تکتیک نن سبا هم ځینې سیاسي کړوي. په سرچینه مشخصه د محمود خان عسکرزی د ډلې نوم اخیستل شوی د پی کې ان په څیر تنظیمونو پر ضد کاروي. خو بیا هم وایم مونږ دلته یازې د سرچینې خبره را نقلو د کوملوري قضاوت نه کوو. کوربا ویناکونکي او دا سرچینه دا تور لګول یازې زمونږ په سیمه پورې نه تاړي بلکې له نړیوالي تاریخ سره یې هم تاړي. متخصص ویناکونکي بالکل سرچینه وایي دا یو ډیره اوږده تاریخي لړۍ ده لکه پخوا چې په پهاړانو او مفکرینو لکه هایپیشیا، سقراط یا برونو او ګلیلیو یا ان ابن رشد او سپینوزا، ډاروین او حتی په خپل مارکس باندې د وخت واکمون د کفر، الحاد یا مذهب دشمنی ټاپه لګولې دي. کوربا ویناکونکي ولې؟ ځکه دای نوی نظریات وړاندې کول یا یې په وخت په حاکم نظم او فکر نیو کې کولې اغې ننګولې نو داخی چې دا ډول لبلونه یا ټاپه څنګه تل د نویو فکرونو او پرمختګ د مخنوي پلاره د یوې وسیلې په توګه کارول شوي. کوربا ویناکونکي نو کټوله خبره را لنډه کړو مونږ لیدل چې سوشلیزم عموماً د کمیونیزم په لور یو ګام یا یو انتقالي پړاو ګڼل کیږي.
هدف یې د تولید پر وسایلو ټولیزیز کنټرول دی چې هغه د اصلاحاتو نه لارې راځي یا د انقلاب. متخصص وینا کوونکې هو او کمیونیزم بیا هغه وروستي ډیر ایډیالي هدف دی چې بې طبقي او بې دولته ټولې ته ګوري چیرې چې هر څه اشتراکي وي او د اړتیا پر اساس ویشل کیږي. کوربه وینا کوونکې او دا مهم ولیدل چې څنګه د اصطلاحات په ځان کې توګه کمیونیزم په سیاسي ډګر کې اکثره یعنی منفي معنی لري او د یوې وسلې په توګه کارول شوی. بالکل د هغو حرکتونو د بدنامولو لپاره کارول شوی چې د ټولیزیز عدالت یا ملي خپلواکیت غوښتنه کوي. دا یو تاریخي حقیقت دی چې په ډیرو ځایونو کې تکرار شوی نه یا زویدا زمونږ په سیمه کې. نو په پای کې یو پوښتنه را پیدا کیږي چې د دې ټولو تاریخي مثالونو پرانا کې چې څنګه پر مختلفي کرونا تل د کافر یا کمیونست پسیرو تورونو سره مخ شوي، نو نن سبا یو ټولنه څنګه کولاشي چې د سیاسي پروپاګاندا او د یو فکر د رښتینی محتوا ترمنځ توپیر وکړي. متخصص وینا کوونکې د ډیر مهمه پوښتنه ده څنګه کې دی شي چې یو نظر د هغې د ذات پر اساس وارزول شي نه د هغې ټاپې په اساس چې پې لګول کیږي. کوربه وینا کوونکې هو څنګه د رښتینی نیوکې او د هغې پروپاګاندا ترمنځ فرق وشي چې هدف یې یوازې د مخالف غولي کول دی. دا هغه ساده چې شاید هر غوریدونکي باید په خپل لز فکر پې وکړي.